سوات ته ځې په ملکنډ ځه، چې سوات ته ځې په ملکنډ ځه، د الډن په چشتي وایه سلامونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کلیوال رنګونو مینوالو تاسو ته په ننني پروګرام کې حاضر کړی ویم. نننی پروګرام مونږ د الډن سیمې ته راوړی دی، چېرته چې زمونږ علي خیل ګلاب ورور اوسیږي پاتې کېږي. نن د هغوی خوا له راغلي وو، هغوی ژوند به پوښتو او د هغوی نه به خوندور کلامونه اورو. نو راځئ چې علي خیل ګلاب ورور سره ملاو شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ طبیعت مو ښه دی؟ شکر د الله رحم. ګلاب بھائی څنګه وخت هم څنګه تېرېږي او مصروفیات هم څه دي؟ وخت د الله شکر دی ډېر زیات ښکلی تېرېږي او مصروفیات خو بس سټوډنټان یو. نو اوس زه چې دی نو ملکنډ پوهنتون کې د بایوټیکنالوجي سټوډنټ یم او دا مهال مې اوس اووم سمسټر روان دی. ښه جي. څنګه دلته الډن کې ستاسو ادبي ټولنه ستاسو استاد څوک دی؟ د مطلب ذوق لرئ تاسو نو استاد هم څوک دی دې باره کې او د کومې ادبي ټولنې سره تاسو نن سبا چې کوم دی ناستې کوئ؟ ما چې ادب ته راغلی هم یم نو زمونږ چې الډن ډیره کې کومه ټولنه ده یعنې قلم پښتو ادبي ټولنه، نو په هغې کې زمونږ زده کړه کېږي او بنیادي د ادب چې کوم مرکز دی نو هغه زمونږ دا دی. او یارانې قلم پښتو ادبي ټولنې کې چې څومره هم شاعران دي او زموږ مشران دي نو د ټولو نه زده کړه کوم، ټول زما د ادب استادان دي. ګلاب صاحب د کلیوال رنګونو مینوالو ته به څه ډالۍ کوئ؟ سټارټ په واخلو د یو قطعه به درته ووایم او بیا به مخکې غزل طرف ته ځو. نو قطعه دی چې د عشق په اور باندې میزان سېزلی سزا، د عشق په اور باندې میزان سېزلی سزا میزان له عجیبه ورکړي او که ته ستم کوې کوه پرې که نه، ته ستم کوې کوه پرې که نه، که ته ستم کوې کوه پرې که نه، الله ګلاب له حوصله ورکړي. ډېر زور دی. او یو قطعه بله دی چې د زړه کور ته مې راغلی نو چې د زړه کور ته مې راغلی نو اوس ترې خبرې د وتو مه کوه او رقیبه نشې خپلولی جانان، رقیبه نشې خپلولی جانان او هسې خبرې د پښتو مه کوه. دا غزل ویمه کیدای شي ځینو ملګرو اورېدلی هم وي. او غزل دی چې مطلب ده ستا د ښایست نه شمزار شل ځله، ستا د ښایست نه شمزار شل ځله او وجنې مې مه کوه سینګار شل ځله. او ته چې ځې ځه لاس دې زه هم نه نیسم، ته چې ځې ځه لاس دې زه هم نه نیسم یاره ستا خوښه ستا اختیار شل ځله. او شعر دی چې ښه نو تا څه ویل چې زار شرانه، ښه نو تا څه ویل چې زار شرانه ولې نه ښه ده که نه یار شل ځله. شعر بل دی چې ستا چې اوس نه خوښېږي څه وکړمه، ستا چې اوس نه خوښېږي څه وکړمه، ستا چې اوس نه خوښېږي څه وکړمه تاله به وړم راوړم پیزار شل ځله. ډېره دا یو پېره بیا ووایي. مننه. ستا چې اوس نه خوښېږي څه وکړمه تاله به وړم راوړم پیزار شل ځله. او اوس خو مو کډه ستاسو چم ته راوړه، اوس خو مو کډه ستاسو چم ته راوړه او مړه اوس کېږي به دیدار شل ځله. او مقطع دی چې باور چې ونه کړې په دغه ښکلي، باور چې ونه کړې په دغه ښکلي ګلاب پرې هم کړی اعتبار شل ځله. بل غزل دی چې ستا څنګه تېرېږي اوس اشنا ژوندون، ستا څنګه تېرېږي اوس اشنا ژوندون او زما خو ناقرار دی بې له تا ژوندون، ستا څنګه تېرېږي اوس اشنا ژوندون زما خو بې قرار دی بې له تا ژوندون. او شعر دی چې مه کوئ خویونه د مغرب په شان، مه کوئ خویونه د مغرب په شان تېر کړی پښتنو ډک د حیا ژوندون. مه کوئ خویونه د مغرب په شان تېر کړی پښتنو ډک د حیا ژوندون. او مه خانده اغیاره مې پښتو پسې، مه خانده اغیاره مې پښتو پسې دا راته ښودلی خپل بابا ژوندون. او شعر دی چې ولې ما نه اړوې دا مړې سترګې،
ولې مانه اړوې دا مړې سترګې زه خو تېرومه تش په تا ژوندون زبردست ډېره لګي ډېره لګي مقته دی چې یا ګلابه غم د آخرت وکړه یا ګلابه غم د آخرت وکړه ډېر ابستې تېر کړو په دنیا ژوندون دا علي خیر ګلاب صاحب تاسو واورېدلو ګلاب صاحب تاسو به زموږ ویورز ته څه پیغام ورکوئ زه خو اول ډېره زیاته مننه کوم ستاسو او ستاسو د پوره ټیم د کلیوال رنګونو چې راغللی او زموږ سره مو دا پروګرام ریکارډ کو او ډېره زیاته مننه کوم او ډېر زیات اپریشیټ کوم دا پروګرام چې په دومره مصروفیاتو ژوند کې انسان نازي او د هغې نه د ملګرو پسې ګرځي او د هغوی دغه ملګرو ته راوړي نو زه ټولو کتونکو ته دغه خواست کوم چې دغه شان د پښتو د شاعري پښتو ادب دا زموږ مورنۍ ژبه ده او چې څومره هم کیدی شي نو چې موږ دا مخ په وړاندې بوځو او پښتو له مخ په وړاندې ترقي ورکړو ډېره زیاته مننه ډېره مننه ګلاب بھائی دا ګلاب صاحب تاسو واورېدلو ګلاب بھائی موږ تاسو ډېره مننه کوو چې موږ تاسو وخت راکړو تاسو یو جهان مننه ملګرو ان شاء الله تعالی زموږ سره اوسئ نیکسټ پروګرام ان شاء الله تعالی موږ دغه شان پټې ملغلرې به تاسو سره ښکاره کوو تاسو مخې ته به یې راولو او زموږ سره اوسئ د نن دپاره دا پروګرام پای ته رسوو د الله په امان